منظور پښتون وایي ما چې د پښتنو کوم درد لیدلو له هغې نه په زندان کې ډیر په سکون ومه. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. راځئ دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې نن منظور پښتون کومې ویناوې وکړې. نن په ډېر اسماعیل خان سیمه کې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون ټول ضمانتونه ومنل او هغه له زندانه آزاد کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له زندانه د ازادېدو وروسته په خپلو تازه څرګندونو کې د لر او بر پښتنو څخه مننه وکړه چې په ډېرو هلو ځله یې هغه له زندانه آزاد کړ. منظور پښتون له زندانه د ازادېدو وروسته وویل ما چې د جیل نه بهر د پښتون قوم غم درد لیدلو له هغه نه په جیل کې ډېر په سکون ومه. منظور پښتون په زندان کې د پاتې کېدلو په اړه هم وویل چې یوه جرګه هم ورته راوبلل شوې وه، خو هغوی چې کومې غوښتنې لرلې هغه یې رد کړې او په زندان کې پاتې کېدل یې سکون وباله. منظور پښتون پاکستانی ریاست ته په خطاب کې وویل چې دوی په دا ډول زندانونو نه ډاریږي بلکې دوی په دا ډول زنداني کېدلو سره لا پرمختګ کوي او هم به انقلاب رامنځته کړي. منظور پښتون ریاست ته په خطاب کې وویل چې دوی مبارزه رښتینې ده او په دې توګه به له دې وروسته یاد غورځنګ د ریاست هر ظلم پر وړاندې لکه ډال ودرېږي. منظور پښتون وویل چې د پښتونخوا به د پښتون قوم پر مټ جوړیږي او داسې به جوړ کړي چې خلک به یې لیدلو ارمان وکړي، لکه خلک چې د نیویارک او لندن ویزې ته خوښي کوي همدا ډول به د پښتونخوا لیدلو ته هم خوښي کوي. منظور پښتون وویل زه پر دې باوري وم چې د لر او بر پښتنو او وکیلانو به زما د خلاصون لپاره کلکه مبارزه کړې وي او خپلې حوصلې به یې نه وي بایللې. منظور پښتون د زندان په اړه وویل چې د ریاستي ادارې یو شمېر مشرانو راته هغه مهال وویل چې اخر به هم پښتانه او د پی ټي ایم غړي او مشران ستا د خلاصون په مبارزو ستړي شي او دلته به پاتې شي. خو د هغه پر وینا چې دوی ته زما ځواب دا و چې پی ټي ایم به یو ځل کینی بیا به پاڅیږي بیا به غلی شي بیا به راپورته شي، خو د ماتولو خلک نه دي او همداسې وشول ریاست د ولس زور وکاته. منظور پښتون وویل له ریاست زموږ پخوا 5 غوښتنې درلودې خو ریاست نه منلې، خو اوس زموږ خوښه ده چې په خپله خاوره څنګه په خپل طبیعت ژوند وکړو. نوموړي په وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه وویل که زه یم او که نه یم خو دا غورځنګ د داسې غیرتي پښتنو څخه ډک دی چې ریاست نه به یې وار پار خطا کړی وي او د پښتون قوم حقونه به ترلاسه کړي. منظور پښتون 28 ورځې وړاندې نیول شوی و خو نن په ډېر اسماعیل خان سیمه کې محکمې په ټولو مقدمو کې ضمانتونه ومنل او هغه یې راخوشي کړ. دوستانو ستاسو د منظور پښتون دغه کړنو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.